سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته د پند نه ډک داستان لرم. امید لرم تاسې به راسره تر پایه ملتیا وکړئ. وایي چې پاچا یوه لویه ډبره د لارې پر سر کېښوده. بیا په یوه ګوښه ځای کې کېناست چې د خلکو غبرګون وڅاري، تر څو د ټول هېواد خلک د دې په وړاندې څه غبرګون ښایي. په لومړی کې چې کله ډبره د سړک په منځ کې کېښوده، نو سهار وخت و، خو کوم څوک دومره بامسؤلیته پیدا نه شو چې دا ډبره د سړک له منځ څخه پورته کړي. آخر سهار تیر شو او غرمه شوه. د غرمې پر مهال هم داسې کوم څوک بامسؤلیته پیدا نه شو چې دا تیږه یې د سړک له منځ څخه پورته کړی وی. آخر غرمه هم مازیګر ته ځای پرېښود. بالاخره ورو ورو لمر په پرېوتو شو، خو هیچ چا ډبره له ځایه پورته نه کړه، بلکې بعضې خو به یې چې تر خوا تېرېده، نو د ښار پر حال یې افسوس کاوه چې څوک یې د پاکوالي او نظم غم نه خوري. ماښام مهالو چې یو ستړی او ستومانه بوډا پرې برابر شو، پر شا کړی پڼ یې پر ځمکه کېښود. ډبرې ته ټیټ شو چې د لارې له سره یې لرې کړي، خو چې پورته یې کړه، نو ګوري چې د مودو مزلونه خدای ورلنډ کړی دی، ځکه د سرو سکې او یو لیک یې پیدا کړ چې پاچا د تیږې لاندې په غټو تورو لیکلي وو: مبارک دې شه، هر خنډ د انساني ژوند د بدلون لپاره یو چانس وي. داسې چانس چې د انسان ژوند په داسې توګه بدلوي چې حتی د انسان په ذهن کې هم نه وي. که چیرې د خپل مسؤلیت په ځای کولو سربیره نور مسؤلیتونه هم په ځای واخلو او ټول په ښه توګه ترسره کړو، نو دا به مو د ژوندانه یوه ستره بریا موږ ته را په برخه کړي.